طلباو اے قاریانو اے حافظانو اے سالکانو اے بچو لباس د شریعت مطابق اچوئ پیغمبری جامه باچوئ اسنه تنگ ترشی د شریعت نه خلاف بے ادبی دی معافی د ټامیانو غوندې تنگ ترش لباس کوا چې ستا د وجې به خلک دین ته سپک وګوري امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه خپل شاګردانو ته وایي عظموا امائمکم ووسعوا اکمامکم او کمامکم اے شاګردانو پټکي غټ غټ په سر کوي د کمیس لستوڼې چې کوئ دا غټ غټو کوي چې خلک ستاسو د وجې د دین تعظیم وکړي احترام وکړي باید چې دیندار سړی دینی جامه واچي پیغمبري لباس باندې ونه شرمیږي اے طلباو بچو باید ستاسو لباس په لباس د محمد مصطفی برابر وي د رسول الله مبارک په لباس ونه شرمیږئ په پټکي ونه شرمیږئ په لویو جامو ونه شرمیږئ په صادر ونه شرمیږئ ستاسو شکل صورت د شریعت مطابق وي څنګه زلفې چې د رسول الله مبارک وي هغه رنګې زلفې پرېږدئ څنګه ګیره مبارکه چې د ده مبارک وه هغسې ګیره پرېږدئ شکل و صورت د ده مبارک په شکل و صورت برابر جوړ کړئ رانجه اچوئ پیغمبري لباس پیغمبري صورت باندې شرم ونه کوئ اصلا ستاسو د وجې خلک دین ته ګوته ونه نیسي ستاسو د علماو بېعزتي ونه کړي ستاسو استادان په بده باندې یاد نه کړي